چې کله هم تاسو د امازون بزنسمنان ګورئ یا عام طور څوک چې کمپنیګانې لري بزنسونه شروع کړي دي او فکر کوي چې اوه ما نه خو چانس خطا شوی دی دوی خو میلیونران شو زه پاتې شوم لیکن دا فکر مکمل غلط دی ځکه چې موږ څه شی کوو موږ دا فکر ځان سره لرو چې زم دغه بزنس کې خپل ټول سره زر کور کې خرڅ کما ځمکه خرڅ کم وای چوما زه هم کامیابېږم موږ ټول د کامیابي پلان نیولی لیکن د ناکامي پلان نه نیولی زه به تاسو سټاټسټکس وایم چې اوس نمبر څه شی وي تقریبا زرهاو بزنسونه مطالعه شوي په لین سٹارټ اپ کتاب کې لیکل شوي دي چې اول کې بزنسونه چې کوم بزنسونه شروع کیږي دا په اول کال کې 80% د بزنسونه ناکامیږي که اول کال کې ناکام نشوي دغه کوم چې 60% پاتیو د دې ډلې نه 80% بیا په 15 کلو کې ناکامیږي که کوم بزنس په 15 کلو کې ناکام نشو دا په 10 کلو کې ناکامیږي یعنی ډیر غټ پروډکټونه ناکام شوي دي مثلا د مایکروسافټ انټرنیټ ایکسپلورر وګوره ناکام شو ته د مایکروسافټ وینډو ټلیفون وګوره ناکام شو نوکیا وګوره چې څومره غټه کمپنی و ناکام شوه یعنی من کولی شو چې زرهاو مثالونه راواخلو چې کمپنیګانې چې 15 کاله شپږ کاله 10 کاله پورې دل ناکام شوي دي هدف مې څه شی دی چې کله هم تاسو کورسونه ګورئ یا نور کوم مواد ګورئ تاسو وایئ چې راشه او ته کامیابېږي د دې دا معنا نه چې ته ناکامیږي نه ستا د ناکامي چانسونه ډیر دي نسبت د کامیابی نه نو همیشه د پاره ته چې یو ځای کې ځان داخل کړي نو ته باید دواړه په نظر کې ونیسي هم کامیابی او هم ناکامي متاسفانه موږ د کامیابی خوبونه نو زه به دا موټر اخلم دا سفرونه به کوم دومره خپل وزه زکات ورکوم دومره صدقې ورکوم جمعتونه به جوړوم په دې خیالو کې یو موږ ناکامي ته پلان نه تړلې نه دواړو ته یعنی فکس برابر پلان به جوړی وته نو همدا دلیل څه شي چې موږ څه شی به وکړو په طریقه څه ده اول دا چې خپل مارکیټ ریسرچ وکوا چې کوم شي کې واټ بزنس وکي د باندې زه کورس لرم ان شاء الله اپلوډ بشي چې څنګه باید یو بزنس سٹارټ شي او څنګه یو نظریه باید وکړي دا واقعا ښه نظریه ده دویم هغه کسان چې په دې فیلډ کې کار کوي واقعا کامیاب دي هغوی نه زده کړه چې هغوی کومې قدمونه واغستل څه شی وکړل چې کامیاب شو بدون د شک چې یو سړی نورستان ته رسېدلی دی نو هغه ته لاره معلومه ده نو که ته د هغه نه پوښتنه وکړې نقشه ترې واخلې ته نورستان ته رسېږي یعنې دا یو هدف کېدلی شي یو طریقه کېدلی شي لیکن دا نه ده چې 100% ته هم رسېږي یعنې دا یو عادي مثال دی لیکن ته کولی دوی طریقې زده کړې نو په همدې دلیل باندې موږ په یولنا کې مختلف کورسونه لرو تا ته دغه طریقې ښیو لیکن تا ته موږ دا ګارنټي نه درکو چې ته حتما میلیونر کېږي نو په همدې کورسونو کې د امازون کورس د شاهد انور په خپله ریکارډ کړی دی په یولنا کې اچولی دی کوم کسان چې مخکې نه سب دي هغوی ته مکمل فری دی کوم کسان چې سب نه دي نو کولی شي چې ویل ولې دوی هم فری لوستلی شي ځکه یولنا کې موږ 3 ورځې ټرایل پیریډ لرو 3 ورځې کورس ولله ځان کینسل کړه یو روپۍ هم نه چارجېږي نو دغه طریقې تاسو لوستلی شي لیکن هرګز دا به ته فکر نه کې نه ساتي چې ما د شاهد انور کورس ولوستو او اوس زه پکې یو $10,000 کورس سره مې خرڅ کړل ځمکه مې خرڅه کړه وا مې چول او راتلونکي کال زه میلیونر یم نه وروره ته به صحیح د کامیابي پلان کا لیکن ناکامي هم پلان کا ځکه ستا چانسز د ناکامي ډېر زیات دي نسبت د کامیابي نه دا په نظر کې ونیسه